څنګه چې ټول دنیا ته علم دی په 8 نومبر باندې محمد زاده په ساتو کوم ځای پېښه وو هغه شهید کړو بیا هغه نه بعد یو تحریک چې لیدل روانو تحریک اخیری کوم مرحله چې ونه هغه په بلدان کې ابتدایي ونه د هغه نه بعد بیا موږ فیصله کړو چې د محمد زاده شهید هغه د انصاف لپاره کوم تحریک روان دي نو دا به دوام مومي او هغه تحریک د مخکې وړاندې لپاره موږ سره کاروي هم په هنن دې سلسله کې موږ راځو چې د لرله چې په ملکان ضلع کې انتظامي تبدیلي شوې او دا ملکان ضلع کوم انتظامي مشر یا هډ کمشنر دی محمد عارف خان هغه پوسټ شو او دې سلسله کې د محمد شهید د کیس په اړه کې ډېر خبرې وې جس موږ دا ضروري ګڼو چې موږ دا غیر خبر کو نو موږ نن د ملکان ضلع د ملاقات وکړو په هغه کې کومې زمونږه غټه مهمه خبرې چې وي نو هغه شپږ نقاطي زمونږه معاهده وه چې کومه موږ په خارکوټ کې په 9 نومبر باندې د دوو اپیګانو د موجودې کې برخداري په ګرځې باندې کړې وه او په هغې کې چې غوښتنې وې نو هغې کې غټه غوښتنه وه چې د هایکوټ د یو جج په سربراهۍ کې په مشرۍ کې دې یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او دا ټول اصول چې دا محمد زاده شهید د وژنې دا قضیه ده دا د دغه کمیشن نه نګرانۍ اعلان وشي دویمه خبره چې وه مونږ دا وي چې په ملکان ضلع کې چې کومه لري دا غیر پیښوارانه او غیر تجزیه یافته ده دا انویسټیګیشن او دا کیس یو های پروفایل کیس دی د دې انویسټیګیشن چې دی نو موږ ورته دا غوښتنه کړې وه په دغه شپږ نقاطي اجنډا چې د دې انویسټیګیشن دا دی د ملکان کوم سکیورټي ډپارټمنټ چې دی نو د هغې د مشر په سربراهۍ کې د دا تحقیقات انویسټیګیشن وشي او درېیمه خبره چې کومه وه هغه دا وه چې په ملکان ضلع کې د پولیس ایکټ نافظ شي څلورمه دا وه چې په ملکان ضلع کې خصوصا او په ملکان ضلع کې عموما او په ساکوټ کې خصوصا د ملټري اپریشن وشي ټارګېټډ ملټري اپریشن غوښتنه موږ د شورونه کوله او زموږ په واده کې شامل ده ځکه چې په دغه کې کوم جرایم پیښه مشته دي په ساکوټ کې نو د دې خلاف بغیر د ملټري اپریشن نه بل داس اګدارا داسې یو طریقې کار موږ ته نه ښکاري چې موږ اختیار کړو او د دغه جرایم پیښو خاطر وشي بله غوښتنه چې وه هغه زموږ دا وه په معاهده کې دا موږ سره لاسلیک شوي دي چې د محمد زاده شهید لپاره دی یو 7 ایوارډ چې کوم تمغه شجاعت په شکل کې یا هغه په دغه شان کوم چې د شهادت د هغه کوم شهادت په دې کې دا په پاکستان کې داسې مثالونه شته چې ډېر خلکو ته ویل شوي دلته تمغه شجاعت 7 ایوارډ ملو شي او بله کومه غوښتنه چې وه هغه دا وه چې چونکې د محمد زاده شهید کورنۍ یو ډېره زیاته انتهایي کمزورې مالي لحاظ سره فاینانشلي کمزورې کورنۍ ده د هغه خاندان ته سرکاري لس نوکرۍ ملو شي دا ټولې غوښتنې چې وي د معاهدې په شکل کې موږ سره صوبایي حکومت دا منلې وي او په دې سلسله کې زموږ مسلسل دا غوښتنې وي چې دا فوري عمل وشي او د مردان اخري کوم احتجاج چې و هغې پورې هېڅ قسم زموږ صوبایي حکومت او دلته د ملکان سبا انتظامیه چې وه د ملکان ډیویژن زه ذکر وکړم نو په دې باندې موږ ته اپډېټ ټول ملو شوی موږ دغه نور خبر چې په دغه ورسره باندې نن کوم ملاقات موږ په ملکان ضلع کې په آفس کې د کمشنر په دفتر کې وکړ په هغې کې موږ د ملکان ضلع کمشنر اپډېټ کړو او هغه موږ له پوره یقین دهاني راکړه چې د محمد زاده شهید کمیشن و خاص کر بیا د منشیات فروشو د منشیات سپلای والا منشیات خرڅولو والا نو دغه ته هم دوام ورکړو خو کومې غوښتنې چې موږ کړې د معاهدې په شکل موږ سره ترلاسلیک شو نو د هغې مطابق کمیشن موږ پوره مکمل یقین دهاني راکړه او هغه دا وویل چې په دغه پوره عمل کېږي که د صوبایي حکومت سره د کومو غوښتنو تعلق دی د صوبایي حکومت هم موږ انشاءالله ټول مخکې په دې کې چې کوم دې سټپس اقدامات کړي دي او نور هم مزید په دې کې چې کوم تیزي راولو کوم څیزونه چې د مرکزي حکومت سره لکه ریګولیټري کوم ایوارډ چې دی سیول ایوارډ چې دی نو دا د ضلع انتظامیه ریکمنډ کوي بیا په 23 مارچ باندې په حسابات کې دا ریګولیټري شجاعت ایوارډ او د محمد زاده شهید لپاره چې کوم دا نوټرو د پیکیج کومه خبره له پای باندې موږ لا پوره یقین دهاني د ملکان ضلع راکړه خو
زه دا یو خبره کوم چې موږ نن کوم مشران موږ سره وو د محمد الله خاندان د کور خاندان هغوی سره موږ دا سلامت وکړه چې د محمد شهید کومه څلوېښتمه روانه ده د هغې لپاره به موږ انشاءالله سلام مشورې لپاره چې کوم دی میټینګ په ساپور کې راغواړو په دې کې به موږ په لکنډ ټول ډیویژن کې چې څونه سیاسي جماعتونه دي ټول او ورسره سماجي تنظیمونه ورسره چې کوم دی ټریډرز تنظیمونه ورسره چې کوم دی نور داسې کوم خلک چې هغوی د محمد شهید په دې وجنه باندې غمجن دي او کوم خلک دا غواړي چې د لکنډ ټول ډیویژن نه د دغه قباحتونو خاص کر د منشیاتو خاتمه وشي نو په دغه باندې موږ ډیټ تاریخ لا فکس نه کړو د مشرانو دا وینا وه چې موږ په دې باندې قومي علاقایي سلا مشارکو وکړو سیاسي جماعتونو د سماجي تنظیمونو سره او ټریډرز سره موږ تماس نیسو رابطه کوو او بیا د هغوی په سلا مشوره به موږ عامه جرګې د سولې لاندې په ساپور کې دا میټینګ کوو په دغه میټینګ کې به انشاءالله د محمدزاده شهید کومه څلوېښتي چې ده کومه چې به موږ منعو په هغې به هم خبر کوو بیا مخکې چې زموږ کومه تګلاره ده نو زه دا خبره ستاسو په حساب سره دا کومه چې د محمد شهید کوم تحریک او ولاړ نه دی موږ نن چې هغه ملاقات وکړو نو دا موږ د اپډیټ کېدو لپاره دا کوم نوی ډیکلریشن چې راغلی دی نو دا د یو انډرسټینډینګ جوړولو لپاره او مخکې دا کوم زموږ چې ما په کوم خبره وکړه دغه مطالبات یا دغه معاهده په هغې باندې نن ضروري وو او موږ انشاءالله په دې کې د تحریک کوم زموږ اخري حصه چې ده او په هغې باندې موږ دا خبره کړې وه چې که چېرې په دې صوبه کې موږ ته ښه ټیک ټاک د محمد شهید د هغه لپاره چې کوم غوښتنې موږ کړې وې کوم رسپانس میلاو نه شو نو بیا به موږ د خپل تحریک حسابات کوو حسابات کې به موږ د سپریم کورټ اف پاکستان د پارلمنټ هاوس او د الیکشن وخت کې دا مظاهرې کوو زموږ دغه تحریک یو اخري حصه ده نو دا موږ چې د مشرانو د ټولو سیاسي ګوندونو او د سماجي تنظیمونو او د ټریډر اسوسییشن میټینګ کوو نو په هغې کې به خصوصا بیا په دغه د اسلام آباد په دغه احتجاج باندې خبره کوو خو زه دا یقین دهاني د لکنډ ډیویژن ټول ولس ته خاص کر ځوانانو له دا وکوم چې د محمدزاده شهید کوم میشن و او د کوم لپاره چې هغه شهادت جام نوش کړ په کومه لاره کې چې هغه شهید شو دا یو ډېر لوی عظیم مقصد و دا یو ډېر لوی عظیم کاز و نو د دغه کاز لپاره به موږ دا دوی حصې تحریک کې زموږ چې کوم د محمدزاده لپاره انصاف غواړو په کومې زما خبره وکړه یو حصې دغه ده دویمه حصه دا ده چې د محمدزاده شهید دا وینه به دا به رایګان نه شي دا به هسې بېکاره نه شي د دې وینې نه به موږ داسې بنیاد جوړو چې په ټوله صوبه کې چې په کم کم ځای کې دا منشیاتو دا مافیا ده هغه د صوبې په هره سیمه کې ده د دې به مکمل خاتمه کوو او په دې کې چې هر څومره د قربانۍ ضرورت وي نو په دې کې خاص کر زه د امن جرګې ځوانانو متعلق دا خبره کوم چې د امن جرګې ځوانان دې ته تیار دي موږ به دا معاشره صفا کوو دا به د هغه سماجي برایو نه چې کوم دی مکمل د دې صفایي کوو چې د کومې نه زموږ ټوله معاشره دې وخت اغېزمنده ده